دا ورو سوال کړی دی او دا ډېر اهم سوال دی. وایي د بعضو علماو نه موږ اورېدلي دي چې دا پنسې د ګیټو نه کته ساتل د هر وخت حرام دي، او بعض وایي چې دا هله حرام دي چې کله د تکبر د لاسه وي، او چې تکبر پکې نه وي نو بیا څه خبره نه ده. نو په دې مسله م پوه کړه. زه د دې کې تفصیلا جواب در کوم چې بیا څوک دا ونه وایي چې زه پوه شوی نه وم. اول دا خبره یاده کړئ، د تکبر د لاسه په ځان پسې کپړه راښکوده، که هغه پنسي دي د پرتوګ او که هغه پینټ دی او که هغه ثوب دی او که هغه لنګ دی او دا ټول هر څه پکې دننه راځي. نارینه دپاره یاد ساتئ، زنانه به په ځان پسې راکاږي. دا د زنانو خاصیت دی چې هغوی به په ځان پسې راکاږي. نارینه دپاره کپړه په ځان پسې راښکوده د تکبر د لاسه، دا خو هغه حرام کار دی چې په دې باندې اتفاق د علماو دی. یعنې دې کې تا سره دویمه خبره څوک نه کوي، ټول علما دې ته څه وایي؟ حرام وایي. چې د څه د لاسه؟ تکبر د لاسه. او دا په غټو ګناهونو کې راځي، ځکه چې ګناهونه دوه قسمه، نو دا په کبیره ګناه کې راځي. او په دې باندې ډېر دلیلونه دي. یو څو درته وایم. حدیث د عبدالله بن عمر دی، امام بخاري راوړی دی، امام مسلم هم راوړی دی. لا ينظر الله الى من جر ثوبه خیلا، الله به د قیامت په ورځ هغه سړي ته د رحمت په نظر نه ګوري څوک چې ځان پسې کپړه راکاږي د تکبر د لاسه. دا وړه ګناه خو نه ده، غټه ګناه ده، ځکه به دومره سخته خبره وشو. او د امام بخاري په یو روایت کې داسې راځي: من جر ثوبه مخیله لم ينظر الله الیه یوم القیامه. چا چې کپړه په ځان پسې تکبر د لاسه د فخر د لاسه راښکوده، الله د قیامت په ورځ نه ګوري. یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی: لا ينظر الله الى الذي يجر ازاره بطرا، الله هغه سړي ته به نه ګوري څوک چې په ځان پسې لنګ راکاږي د تکبر د لاسه. ولې؟ ځکه چې هلته قرآن کې څه دي؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور، د الله تکبر والا او فخر والا سړی نه یې خوښ. او ځکه الله قرآن کې ولا تمشي فی الارض مرحا، په ځمکه کې تکبر سره مه ګرځه. د تکبر سره د ګرځېدو یو څو نښې دي. یوه نښه دا ده چې سړی ځان پسې کپړه راکاږي، دا د متکبر سړي نښه، او دا د الله نه ده خوښ. اوس ګوره دې حدیث ته وګوره، امام بخاري راوړی، عبدالله بن عمر وایي: بینما رجل، دې ته غوږ کېږدئ، بینما رجل یجر ازاره من الخیلا خسف به. یو سړی روان و په ځمکه باندې تکبر یې کو، او په ځان پسې د کپړه د لنګ راښکودو د تکبر د لاسه خسف به، الله په ځمکه کې ننویستو. فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه، قیامت پورې هغه په دې ځمکه کې روان دی او د عذاب پیری. نو دا وړه ګناه شو چې دومره سخت الفاظ استعمال شوي دي، دومره سختې سزاګانې راغلي دي، نو دا خو به وړه ګناه نه وي که نه، غټه ګناه ده. دا اوس کوم قسم کپړه ځان پسې راښکوده دي؟ تکبر د لاسه. دې کې اختلاف نشته. دا د ټولو علماو فنیز دا کار څه دی؟ حرام دی، او دلایل پې دا دي. اوس راځو، وایي بعض مولیان وایي چې تکبر د لاسه یې نه راکاږي، نو بیا جایز دي چې د تکبر د لاسه په ځان پسې کپړه راکاږي، دا به حرام وي او که نه به. دې کې بعضو علماو اختلاف کړی دی، او لازم نه دی چې علما په یو مسله کې اختلاف وکړي چې موږ ته ګنجایش میلاو شو. موږ به ګرځو په څه پسې؟ په دلیل پسې. موږ به په رخصتونو پسې نه ګرځو. ها، هغه رخصت که درته میلاو شو چې شریعت تر کړی به خو صحیح ده، خو دا نه چې یاره موږ ګرځو دا دوه مولیان دي، یو ورته حرام وي او دا بل ورته حلال وي،
او زما زړه کېږي چې دا کار وکړم نو دې حلال والا پسې به ورشم نور کله مې د حرام والا خوښي خو نن به چا پسې ورشم دا حلال چې ورته وي دې ته خو په رخصتونو پسې ګرځېده وي او ځکه علما وایي من تتبع الرخص فقد تزندق څوک چې په رخصتونو پسې ګرځي اسانه پسې ګرځي دلیل ته نه ګوري دې ملا پسې ورشه هغه پسې ورشه ده به خو چې زما دا کار روا شي اخره کې دنه زندیق جوړېږي دین ته ټول پاتې ځکه دې دین خو نه مني دې خواهشاتو پسې روان دي که د ده پلانې مولوي صاحب خوښ دی د دې دلاسه نه چې د هغه مسله تحقیقي دی یا دلیل دی ځکه چې دغه د ده د خواهشاتو موافق ده دغه بلې چې خوښ دی نن ګوره دی د ده سره ناست دی سبا د هغه بل سره ناست دی په دې بله مسله کې او په هغه بله مسله کې د بل سره ناست دی او په هغه بله کې د بل سره دا خو دی په رخصتونو پسې ګرځي سم خیال دی لکه دا بعض زمونږ دا مسلې نه مني خو یو څو مسلې دي لکه د طلاق د رضاعت یو څو خبرې په دې کې موږ پسې راماتي نو موږ دې تپوس وکړو نورې مسلې زموږ منې کړه هغه نورې او دا نو په نورو کې مذهب جدا شي دلته څنګه مذهب یو کېږي بیا دې ته په رخصتونو پسې ګرځېده اوس دې مسله کې د بعضو علماو اختلاف دی خو راجح د دلایلو په رڼا کې قوي او مضبوط قول دا دی چې پنسي کپړه د ګیټو نه کوزه ساتل بغیر د تکبر نه هم حرام دي او دا د امام احمد نه دا قول نقل دی ابن العربي المالكي امام ذهبي ابن حجر امام صنعاني وسنو علماء کی شیخ ابن باز البانی ابن عثیمین سعودي عرب د علماء غټو علماء چې کومه کمیټي ده ټول دې له ترجیح ورکړی دی چې کپړه د ګیټو نه کوزه ساتل بغیر تکبر نه هم حرام دي اوس په دې راته دلیل ښایو الحمدلله هرې خبرې سره به تا ته دلیل ښایو اولنی دلیل دا واوره په صحیح بخاري کې دا حدیث خو به تاسو بار بار اورېدلی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار د ګیټو نه لاندې چې کپړه راځي یا کپړه څوک ځوړنده ساتي دا ګیټې به په جهنم کې سم خیال دې کې اوس تکبر شتي نه ها د ابوذر غفاري رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی درې قسمه خلک دي چې الله به ورسره قیامت پورې خبرې نه کوي نه به ورته ګوري نه به یې د ګناهونو نه پاکوي ولهم عذاب علیم او الله به هغوی له دردناک عذاب ورکوي څلور عذابونه شو درې پیرې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو ابوذر وی رضی الله عنه خابوا وخسروا من هم یا رسول الله دا خلک خو تباه دي یا رسول الله دا څوک دي نو هغوی المسبل په ځان پسې پنسې راښکودونکي المنان چغلخور او دریم هغه چې خپل سامان د دروغو په قسمونو باندې خرڅوي نو دې کې وي په ځان پسې کپړه راښکودونکي تکبر یې ورسره ویلی نه دی ویلی بل حدیث والا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت ته امام احمد راوړی دی صحیح سند سره دی الحمدلله رسول صلی الله علیه وسلم وی ازرة المؤمن الى انصاف الساقین د مؤمن لنګ پنسي کپړه د نیم پړکي پوری او که پنډۍ ہوتے بعض خلکو ته پنډۍ وي بعضو ته پړکې وي دا بعض دې پورې خان دي دا حدیث واورئ ښه د مؤمن پنسي دا په نیم پړکي باندې بل ورځ مې د یو مولانا صاحب بیان اورېد مولاناګان خو ډېر شوي نو هغه دا وایي چې دا دوی موږ یادولو چې دا سلفیان چې دا پنسي کومې بره ساتي که نه دې کوي چلي زمونږ دا وایي ګوره زمونږ دا صحیح دي نو اوس حیران شو دوه کسان دي دم پنسي اوچتې ساتلي دي د بل هم ساتلي دي خو د یو کې چل دی او د دې بل داسې دي صحیح دي اوس ما زه په دې پوه شو په دې کې څه چل دی چل پکې دغه دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه دي که
او وی چې کله ته یو سړی ویني چې پنسۍ بره ساتلي که نه او ږیره اوږده پرېښودي نو یې په ده کې څه چلي لکه دا ستا خبرې ته مولای ته دا خبرې کوي چل پکې څه دی چې ږیره ښکلې غټه ساتلي او پیسې بره ساتلي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې شکل جوړ کړی ده کې څه چل دی نو بیا خپلو مقتدیانو ته وایي چې بیا چک کوئ نه کېدای شي چل دی دې ته وایي چې چل پکې دا دی چې زموږ په مذهب نه نو دا دی په خپله اقرار کوي چې زما په مذهب کې اوږده ږیره او اوچتې پنسې دا نشته نه که څوک هم ولیدو نو بیا په ده کې چل دی دا حدیث واوره ازرة المؤمن الى انصاف الساقین د مؤمن پرتوب کپڑا لنګ دا د نیم پړکي پورې د مؤمن ویلی دی دې پورې مذاق کول دا په دین پورې مذاق کول دي بیا دا بعض وی مړ وي لکه سمه پهلواني چې کوي او څوک وي لکه خټو کې چلوي مذاق پورې کوي او تعجب به هله وکړي چې کله ته بازار ته وځې او روډونو ته وځي او دا هلکانو نن سبا دغه ډمانو فیشنې کړي هغه لنډ لنډ جنګي یې چولي چې هغه د دې زنګون نمبر وي زنګون نمبر خو عورت دی په دې او څوک اعتراض نه کوي جی وي د بهر ملکونو که وي دا های تعلیم یافته سړی دی د ده دا صحیح دی دې که پکې عورت هم ښکاره کړي د زنګون نه یې بره کړي نو څه خبره نه ده خو که یو مسلمان د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدارۍ په نیت کوي نو بیا پورې مذاق کوي بیا پورې خاندي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی لا جناح او لا حرج علیه فیما بینه وبین الکعبین ها د دغه زینه والا د کوم زینه د نیم پړکي نه د ګیټو پورې وی دې منځ کې چې دې کم چې کم کپړه ساتي څه حرج پکې نشته ما کان اسفل من ذلك فهو فی النار ها د دغه ګیټو نه لاندې په جهنم کې دي نو اوس زموږ سره واجب ځای کم یو دی د ګیټو نه اوچتول واجب دي مستحب کم ځای دی نیم پړکي پورې د نیم نه د ګیټو د دې بر سر پورې د سر یا د ګیټو پورې د ستا سره ګنجایش دی ته څومره اوچتی که څوک یې صرف د دې ګیټو نه اوچتی څوک یې لږ اوچتی څوک یې نیم پړکي پوره ټول ته د ګنجایش دی خو که د دې ګیټو نه دې راکوز کو نو بیا وایي دا په جهنم کې دي لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا دغه حدیث کې دي او الله به نه ګوري هغه چا ته چې چا ځان پسې صادر کپړه راښکو د تکبر د لاسه اوس دې حدیث کې لږ سوچ به ورته وکړي دې حدیث کې دوه مسلې دي رسول صلی الله علیه وسلم دوه سزاګانې ذکر کړي معلوم دی خپې به په جهنم کې الله به ورته نه ګوري دوه سزاګانې دي خو د دوو کارونو دپاره دي یو کار نه دی پوه شوې تکبر د لاسه نو دوه کارونه شو د اولنی کس چې دی فهو فی النار چې د خپې جهنم کې او دی جهنم کې دی هغه څوک دی چې کپړه ځان پسې راکاږي تکبر یې ورسره نه دی ویلی دویم یو کس دی چې هغه کپړه هم په ځان پسې راکاږي ورسره متکبر هم دی نو ده ته خو به الله بلکل ګوري نه پوه شوئ که نه دې حدیث کې بلکل خبره واضح شوه چې دواړه ګناه ده او د دواړو سزا څه ده جدا ده د ده سزا جدا شوه د هغه سزا څه شوه هغه جدا شوه بلکې بعض علماو خو لا ناشنا خبره کړې ده وی دا کپړه په ځان پسې راښکوده تکبر دی که ته د تکبر په نیت نه راکاږي دا یو ناشنا خبره ده وی لازم نه دی چې ستا په زړه کې به چې زه تکبر کو دا کپړه ځان پسې راښکوده د تکبر نه ده او په هغې کې به یو روایت راوړی دی امام ابو داود راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی ایاک و اسبال الازار فانها من المخیله وی ځان د کپړې راښکودو نه په ځان پسې ساته ځکه چې دا تکبر دی علم دی که نه یعنې که د یو سړي اراده دم نه خو داسې شی دی د متکبرینو نښه ده
متکبرینو تاسو نه دی چې تکبر کې ځان پسې را کپړه راکاږي څادر ځان پسې راکاږي دا څادر یې داسې په اوږو پروت وي بند کړی نه وي په یو بل یې راړولی نه وي دا د متکبرینو نښې دي که نه او ګوره دې حدیث ته عمرو الانصاري رضی الله عنه دا روایت نقل دی هغه وایي چې یو سړی روان و په ځان پسې دا کپړه راښکوده نو رسول صلی الله علیه وسلم راګیر کو او دغه خبره ورته کوله نو د عمرو ورته ووایي چې ای د الله پیغمبره زما په دې پنډو کې څه چل دی یعنې ښه نه ښکاري رسول صلی الله علیه وسلم ورته یا عمرو دا خبره یاده که ان الله عز وجل قد احسن كل شيء خلق الله ګوره هر شی ښایسته پیدا کړی دې ژبه کې څه نشته بیا وی رسول صلی الله علیه وسلم څه چل وکړو دا اکثر خلک د حدیثونو نه دي خبر وضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم بأربع أصابع من كفه تحت ركبة عمرو فقال يا عمرو هذا موضع الإزار ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال يا عمرو هذا موضع الإزار امام احمد دا حدیث راوړی رسول صلی الله علیه وسلم د زنګون نه لاندې څلور ګوتې داسې کېښودې دا نیم پړکي پورې رسي وی عمرو دا ځای دی ښه د لنګ دیزې پورې چې لنګ دیزې پورې د مؤمن پینسي او صادري او لنګي نو دا ورته ونوي چې زه خیر دا عمرو خو دا ونوي چې تکبر ده او تکبر نه دی ویلی هغه وی یا رسول الله زه دا پنسي ځان پسې څه دلاسه راکاږم دا خپې مې ښه نه ښکاري بیا خو نرۍ دي ډېرې یا پکې بل مشکل ګنجایش پکې میلاو شو نه حالانکې تکبر یې کوو نو که چېرته ګنجایش پکې وی د هغه چا دپاره چې تکبر دلاسه یې نه کوي بیا خو دلته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې صحیح ده چې عمرو ته تکبر نه کوي نو بیا خو صحیح ده تاسو پوه شوي خلاصه څه شوه که تکبر پکې وي او که نه دا کار حرام دی بیا زموږ دا خلک یې مانځه دپاره لازم راوچتوي نو ګوره دا مسله یاده که چې نارینه دپاره پنسې د ګیټو نه بره ساتل دا په مانځه کې هم لازم دی او بغیر مانځه نه هم لازم دی نو مانځه دپاره اوچتول بیا په دروازه کې دا کار ستا دپاره څنګه روا شو ګنجایش دې پیدا شو نو دومره سخت حدیثونه دې باره کې راغلي دي بل سړي پورې خون هم دا کوي په سړي پورې مزه کوي او چې کله دې سره عادت شوې که نه چې کله دې سره عادت شو چې معمولي دا پنسي د سړي اوږدې شي که نه سړی چې ګوره سی چل دی سکون ورته نه سکون عادت شي دې سره سړی سړو پورې دا مزه کوي ها زنانه پورې اوس زنانه پورې مزه دا کوي چې دا ځان پسې کپړه راکاږي چې دا پټوي نو قیسه الټه شوې د زنانو پنډې ښکاره کړي دي هلکان ځان پسې چې دی پنسې راکاږي نو ټول حیا یې دقه ځیله راوستي چې حیا بس دقې کې دی چې پنډې ښکاره نه شي او دغه ګیټۍ ښکاره نه شي دا ورته شیطان دا کار داسې کړی دی فلم به ګوري سندرې به اوري فحاشي به ګوري ټیک ټاک به ګوري پردو جنکو سره به رابطې کوي لغړ لباس به استعمالوي هر څه به کوي خو چې دې خبرې له کله راورسي او د رسول صلی وسلم دا خبره ورته بیان کړي نه نو څنګه اوس سړی چې دی پنسې ګوره بره ساتي او چې دی خپې ښکاري او چې دی ګیټۍ ښکاري دا خبرو د ټوله شیطان ګرانه کړې ده او چې کله د سټایل جوړ شي که نه د ډمانو د طرف نه یا د کرکټیانو د طرف نه ته یې ګوره به چې کوي که نه یې کوي خو چې صرف یو ډم ویني او هغه پنسې بره ساتلي ته ګوره چې دی ساتي بره که نه کرکټي که یې ولیدو که نه که دې کرکټي دا ګیره اوږده کړه او سمه اوږده کړه او په دې سینې پرته یي که نه دی هم سبا له دا ګیره اوږده
خو صرف مشکل ورته په دې کې دی چې ته ووایې چې رسول صلی الله علیه وسلم داسې کول بې له سره نه مني. د ډم تابعداري کوي، د کرکټي کوي، د فوټبالي کوي، د بل او د بل کوي، خو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د تابعداري دپاره چې نو بې نه کوي. اوس نن سبا ګوره ما دا خبره دوه درې پیرې وکړه، نن سبا دا ږیره داسې برش غونته کې ساتل د دې نه مې یو سټایل جوړ شوی دی. دا د ډمانو او د کرکټیانو او د فوټبالیانو او دې خلکو اوس دا سټایل جوړ کړی، ځکه چې اوس ورته دا پته ولګېده دوی ته، دوی دنیا د حالاتو نه خبر نه دي، سړی د ږیرې سره ښایسته ښکاري. نو لږ داسې برش غونته کې پرېښودی، پوره ږیره نه پرېږدي، هسې هغه برش غونته کې. نو دغه یاران هم اوس برش ږیرې پرېښودي، دوی هم پرېښودي، خو فرق دی په ده کې او په هغه چا کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري د لاسه پرېښودي. اوس موږ سره چې دا کم ځوانان ناست دي، یو ځوان پکې راواله وی ګوره د دې ږیرې د څومره خوند پورې کوي، او یو هغه راولی چې د ډمانو او د کرکټیانو د لوبغاړو د لاسه یې پرېښودي، د هغه دې مخ ته وګوره، نوري د هغه چا په مخ کې چې څوک کار د څه دپاره کوي، د الله د رضا دپاره او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدارۍ د لاسه. الله دې زموږ په حال رحم وکړي.